اینجا کنر است، ولایتی که شب سختی را گذرانده. شب گذشته این ولایت شاهد زلزله قدرتمند 5.5 ریشتری در چندین تکانهای پیهم بود. حمید مصلی و بعد د پرونی شپې غمیزې په تړاو ډېر په تاسف سره په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د بیګانۍ زلزلې په تړاو زموږ د وروستیو جزئیاتو په اساس په کونړ ولایت کې تقریبا 610 تنه شهیدان، همدارنګه 1400 تنه ټپیان شوي او ګڼ شمېر کورونه ویجاړ شوي دي. همداراز په ننګرهار ولایت کې 12 تنه شهیدان، همدارنګه 255 تنه ټپیان شوي او په لسګونو کورونه هم تخریب شوي دي. د کورنیو چارو وزارت قطرمن وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی له لوري د مربوطه ولایتونو سیمه‌ییز مسؤلینو، محترم والي صاحبانو او امنیه قمندان صاحبانو، همدارنګه نور امنیتي او خدماتي ځواکونو ته لازم هدایت ورکړل شوي تر څو ژر تر ژره د پیښو سیمو ته ځانونه ورسوي، له وخته سره سم رسیدنه وکړي او کوتلي هر اړخیز ګامونه واخلي چې په همدې اساس زموږ ټول امنیتي، خدماتي، صحي، ترانسپورټي، همدارنګه غذایي او اړوند ټیمونه خپلو مرستو ته چمتووالی ورکړی تر څو د زیانمن شوي هیوادوالو سره هر اړخیز مرسته وشي او پوره همکاري وشي. قریه هایی که تا دیروز پر از زندگی بود حالا به تله از خاک تبدیل شده است. زلزله 5.2 ریشتری همراه با چند پس لرزه پیهم نه تنها کنر که ننگرهار و لغمان را هم تکان داد، در کابل و ولایات همجوار و حتی آن سوی خط فرضی در خیبر پختونخوا نیز حس شد. ولایت من سکم دولت بدی دور زلزله ولرد ایدن په ټول سمري نرجال او څوکۍ باندې منطقي کې موږ د کورونو هم لیدلې او په دې کې څنګه کوم لري چې اوس د سنین هم لاره ده. رقم تلفات در ولایت کنر تکان دهنده است. بیش از 500 شهید و 1000 زخمی و هنوز آمار دقیق زیر آوار مانده ها معلوم نیست. مسیرهای ارتباطی و مواصلاتی نیز بسته است. چرخبال ها و طیاره ها در بسیاری نقاط توان نشستن ندارند. نیروهای امدادی و کمک رسان نیز توسط فراشوت‌ها پایین می شوند. همزمان 4 طیاره با 800 کیلو دوا و 30 دکتر به کنر رسیدند. اما این همه کافی نیست. مردمی که همه چیزشان را از دست دادند اکنون چشم به راه کمک های فوری اند. همزمان ولایت های همجوار کنر نیز پرسونل نظامی خود را برای کمک به این ولایت فرستادند و هنوز این روند جریان دارد.